افغان ځواکونو مهم پاکستانی ترهګر نیولی دی. د افغان ملي پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یو مهم پاکستانی ترهګر نیولی چې په یو شمېر ولایتونو کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کول. د معلوماتو له مخې دغه ترهګر په اردو ژبه خبرې کوي او د یو مهم ترهګریز ګروپ غړی و. جزئیات وایي چې دا ترهګر ښایي چې د نامنیو په ډیریدلو کې مهم رول درلود، خو مخکې له دې چې خپلو موخو ته ځان ورسوي نیول شوی دی. معلومات وایي چې دا مهم تروریست عظیم اختر نومیږي او پر دې اعتراف کړی چې 6 کاله پاکستان کې تروریستي تعلیمات ترلاسه کړي چې اوس مهال د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و. جزئیات وایي چې دا ترهګر د پاکستان پولې هغې غاړې منصیري سیمې اوسیدونکی دی. پاکستان اوس هم موږ ته ترهګر رالیږي. کله چې اوس د پاکستاني چارواکو خبرې واوري نو د خپل صداقت خبرې کوي او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د هغو څرګندونو چې دوی په ترهګریزو کړنو او د هغوی په ملاتړ او په افغانستان کې په جګړه کولو تورن کړي وو ډېر بد وړي او هره ورځ وایي چې حمدالله محب ورسره دښمني لري، خو د دې هېواد د دښمني دا یوه وړه بیلګه ده چې اوس ښکاره شوه. داسې سلګونه کسان چې د تروریستي فعالیتونو لپاره چمتو او ورته تعلیمات ورکول شوي دي افغانستان ته یې رالیږي او هغه مهال چې په کوم ولایت کې جګړه کوي د طالبانو په لیکو کې ځای پر ځای کیږي او بیا د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره له هرې لارې ممکنې کار اخلي او وحشت خپروي. د طالبانو سره بهراني ترهګر اوس هم ملګري دي. تر دې وړاندې او اوس طالبان په جګړو کې تر ډیره بریده له بهرانیو ترهګرو خصوصا له پاکستانیانو کار اخلي او دلته یې جنګوي. که څه هم طالبان یې نه مني، خو په دې وروستیو کې چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د نیولو لپاره سختې جګړې وشوې، زیات شمېر پاکستانیان دلته په هلاکت ورسېدل او جنازې یې هغه مهال د ډیورند کرښې هغې غاړې ته ویوړل شوې چې هلاک شوو کسانو زیات شمېر پاکستاني پنجابیان هم پکې ول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.